راشي پښتنو چې د بلې مو خبر کم قدرمنو کتونکو 2 لک روپۍ امداد راغلی دی او غیب دی دغه جواد جانی وخلی دی او په دې باندې په خپله باندې ډاکا اچولې ده دغه 2 لک روپۍ جواد جانی پټې کړي دي نن ټول حقیقت آمنے سامنے رالی او ټول پښتانه دي په دغه باندې خبري یوه ګنټه مخکینی کلیپ زه تاسو سره د جواد جانی شیر کوم چې د مردان سیمې سره امجد خان نومې هلک هغه دغه ماشومې سره امداد کړی بیا په امجد جواد جانی باندې ګوته اوچتېدله او خلکو دغه غوښتنه کوله چې دا جواد جانی له 2 لک روپۍ راغلي د دغه کاکا په نوم باندې او د دغه ګلالۍ ماشومې په نوم باندې کومې چې اقرا ماشومې نوم دی دغه له 2 لک روپۍ راغلي دي او هغه جواد جانی پټې کړي دي کوم چې صحافي دی او دغه سوشل ورکر دی نو خلکو په ګوته اوچتوله چې دوی 2 لک روپۍ د په نوم باندې د دغه اقرا ماشومې په نوم باندې وخلي دي قدرمنو دغه 2 منټه کلیپ را سره وګورئ د هغې نه پس تر سره خپل تاثرات شریکوم چې حقیقت څه دی کله هم چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي دغه ویډیو وګورئ بیا څه خبرې کوم چې 2 لکه 40 روپۍ کو ما ته راغلي وي کنه الله تعالی دې زمون په کفنو لګي الله تعالی دې موږ تباہ برباد کړي ما ته لا اله الا الله محمد رسول الله چې نه دی راغلي لالا او تاسو بار دغه ویډیو چلیږي خلک راځي زماري په خدای قسم زما په خاندان کې زنن سترګې نشم لګولې زما په خاندان کې ما کر ترونه زمون نزي او جواد زمو خاندان دی و شرمو دا تی وسنګ جون تیرته د خلکو نه پیسې وخی زه خو لالا قسم په خدای چې سار پاسم د پلان نه راواله ما درون نه راواله خپل منډه ترله زوم چې داسې غریب خلک چې زو سره د خپل بچو نوړې نیمه کما او نن ما پس خلک لګي ما ته وای چې جوار ته پیسې ولې کدی نه خو بابا کو زم مړ وی پاک ټیم نو خبوي چا چمجی دا خبره کړه درکا نو اسه پروپاګاندا خوره کړه درکا جواد بيدا سي سړی نه درکا پوښ دا خبره ده نه یوازې مونږ ته پته ټول دنیا را پته جواد څنګه سړی دی بس عزت من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت والا بره په دې زمونږ ایمان او یقین درکا چې نو دا خبره چې بس دا زستا هغه جواد بچي ما چې کم جواد بچي به تعالی راته او تعالی به خدمت کو تا ته به دغه نصیحت کو تا ته به دغه مینت کو چې زما دا تور سره خور په دی روډ باندې مکه نه په دې باندې سپیلنی مخرسوه او ستا چې سمند تړي ستا خدمت کنه هغه به مونږ د الله درزار بارکو او کتونکو په الله کا سر کمه زه ژوند دیو مکنه د دې خدمت په ما کو خو چې کله دې ما پیسې ورکړې کنه په درې مرز باندې جی دا بیا دلته کې ولاړه او سپیلنی خرڅول نو ما ورور ته زما خو ګروره مونږ وردا د پیسې ورکو مونږ ورلمن دتل لکو بابا جان خو بیا خپل بچي ضرور د پاسه ما د بابا جان وای زما مشر زما په خبرو خپکیږه ما زستا کشر بچی مکو ته مال دلته سپېړه راکې کنه په الله قسم کو مخ د تراوړم سلام وخت مو بخیر قدرمنو زو کاشف یم او تاسو ګوري ولسی عدالت د نن یو سورج مخ کې امجد نومي الک چې هغه د اقرام نومي ماشوم سره یو 100 روپۍ امداد کړو 500 روپۍ هغه ورکړي وي بیا چې کله هغه 500 روپۍ ورکړي د منیاري سامان د پاره یا د خپل دکان د پرانستي د پاره یا د کپړې د کاروبار د پاره الته هغه ورته ویل چې په کور کینا او په عزت باندې خپل ژوند کوا د لارو کوسو نه راتیر شه او دغه سپینلو د خرڅول نه راتیر شه او په عزت باندې په خپل کور کې د زنانو په حیث باندې د سړو څوکۍ سمبالوه قدرمنو کتونکو دغه په سوچ کې او په هغه په نظریه کې ډیرو خلکو پښتنو ملاتړي وکړل دغه اقرانومي ماشوم سره یا دغه د پلار سره او ودرېدل او ډیر زیات مهنت وکړو دغه مهنت لکبله هغه ته سلګ ډیر روپۍ رااله قدرمنو کتونکو حقیقت څه دی دغه جواد جانی چې کم تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې ډیر زیات عجیبه غونډه کې کار کوي چې دغه خلک کم خلک چې لارو کوسو کې تاویږي را تاویږي او د چا درک نه لګي یا داسې خلک چې هغه معذور وي یا بې درک وي یا داسې بې سوکه وي چې د هغوی درک په پلو نه لګي دغه جواد جاني نومې هلک دی چې هغه راپاسي او د هغوی له کور سازي د هغوی سره مدد کوي د هغوی امداد کوي د هغوی چې کومه دی هره پالنې ته ځان نیسي د دغه جواد نومې هلک باندې یو بلیم الزام لګي نن د هغې هغه سپۍ کوي دغه سپۍ کې هغه په خپل باندې کلمه تیره کړې ده او زما دی خدای پاک غرق او تباه کړي چې زه سهار وختي راپاسم نو زه د خپل رور نه پیسې غواړم زه د خپل پلار نه پیسې غواړم او زه په خپل رشته دارو کې دغه میډیا د وجې په شرمونو وشرمېدم په ما پسې مې د ترور زامن او د ماما زامن راځي او هغوی ماته دغه وایي چې ستا زمونږ خاندان بدنام کو تا زمونږ نوم بدنام کو او ستا د لکبله زمونږ په دغه کار باندې ګوته اوچتېږي دغه کې بیا ډېر خلک خاندان ټارګېټ کوي بیا پکې خلک د رشته دار انوالو کوي د هغې د لکبله بیا دغه انسان ډېر زیات خفه شي د سوشل میډیا د یو $100 یا د یو 100 روپو دپاره دغه خلکو بیا د جواد جاني دغه 2.5 لک روپو ته ګوته نیوله چې دا هغه پټې کړي دي نن د حقیقت هغه په خپله باندې وویلي چې دې کې هېڅ قسمه حقیقت نشته دی کلمه یې په خپله باندې تېره کړله دغه 2 لک روپو باندې څوک کلمه نه تېروي خو بیا هم د خپل الزام او تهمت او د بلیم د وجې په دغه خبره باندې کلمه تېره کړه قدرمنو کتونکو کله هم چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي داسې یو میسج چې هغې
هغه باندې تحقیق نه شوي او د تنقید طرف ته رواني نو کله هم د هغې افوا مشیر کوي او کله هم هغې له عوام ورکوي. قدرمنو کتونکو دغه ورکوټه غونډه کې شارټ میسج که تاسو ته هم څه پیاده در رسولي او څه نه خبر شوي وي نو دا کلیپ د سره شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته دغه سپیناوی وشي. خوشحاله اوسئ، کور ودان.